د روسیې لخوا یو بل زیری کابلوف پر افغانستان باندې د طالبانو د کنټرول بڼه روسیې لپاره اهمیت لري. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس د یو راپور له مخې افغانستان لپاره د دغه هیواد د جمهور رئیس ځانګړی استازي ضمیر کابلوف د روسیې 40 په نوم تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې پر افغانستان باندې د طالبانو بشپړ کنټرول د خپل هیواد لپاره مهم ګڼلی دی. کابلوف ویلي موږ په دې باور یو چې دغه حکومت پر هیواد باندې دوامداره کنټرول په لاس کې ولري. اساساً دا زموږ لپاره مهم دی لکه څنګه چې د افغانستان تجزیه پر ټوله سیمه به ناسمه او منفي اغیزه ولري. د روسیې دغه لوړپوړی ډیپلومات همدا شان ویلي چې افغانستان ته د روسیې د نفتو محصولاتو او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. هغه ټینګار کړی چې د خوړو د خوندیتوب مسله د طالبانو لپاره د بحث یو مسله ده چې د همکارۍ د زیاتېدو او د اړتیا وړ خوراکي توکي تضمین ته اړتیا لري. په وروستیو ورځو کې د روسیې د فدراسیون لوړپوړي چارواکو د افغانستان په تړاو ضد او نقیض څرګندونې کړې دي. د روسیې د دفاع نوی وزیر اندری بولسوف د جمعې په ورځ مې 11 د قزاقستان په الماتي ښار کې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای شوي چې له امله یې مسکو دې ته اړ شوی چې له تاجکستان سره د دغه هیواد د ګډې پولې د امنیت د پیاوړتیا ترڅنګ د سیمې د ثبات لپاره نور ګامونه پورته کړي. هغه ویل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د افراطي ډلو او د ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په زیاتېدو دی. د روسیې تاس خبري اژانس د راپور په اساس بولسوف ویل په منځنۍ اسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بېثباتۍ اصلي سرچینه بلل کېږي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په ورځ مې 29 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د ډلې د ایستلو په اړه د روسیې د اقدام په هکله د دې هیواد د مقاوماتو د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی.